السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې له موبایل څخه وایرس ختم کړئ. یعنې ملګرو که چیرې ستاسو په موبایل کې وایرس وي او ستاسو موبایل ډېر سلو وي د هغه وایرس له وجې څخه، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې خپل موبایل مې تیز کړئ او له خپل موبایل څخه ټوټل وایرس وباسئ. نو ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه طریقه باندې پوه سئ او دغه طریقه ځان ته معلومه کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې له هغې څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې دغه اپلیکیشن تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ، دا سوپر سکیورټي دا به تاسو له هغې څخه ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو راسئ په دغه اپس باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپس خلاص کړئ، دغه رقم ګوره ملګرو اوله تاسو دا سکین راړوي. کله چې ملګرو تاسو سکین وایرس وایرس سکین د دغه رقم تاسو په سکین باندې کلیک وکړئ. ستاسو په موبایل کې چې کوم وایرس وي اول هغې خو به هغه ټول ستاسو له موبایل څخه دی ختم کړي او ستاسو موبایل به تیز کړي. نو تاسو به تر څو پورې انتظار ورته وکړئ. ملګرو کله چې ګوره دغه تر څو پورې ورسېدئ، ستاسو د موبایل څخه چې کوم وایرس ده او په هر اپلیکیشن کې چې وایرس وي هغه ټوټل دی ځان ته ګوري او ځان ته یې چیش کوي باسي. نو ګوره ملګرو دغه تر څو پورې ورسېدئ، دغه رقم تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په بیک بټن باندې کلیک وکړئ، وایرس خو سکین سو. دغه رقم دویم اپشن ده اپس لاک. نو ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې یو اپس ته په دې کې کوډ ولګوئ، هم تاسو یې لګولی سئ. نو تاسو به په اپس لاک باندې کلیک وکړئ. دغه رقم بیا ملګرو تاسو راسئ په پروټیکټ باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره ملګرو له تاسو څخه یو پرمیشن غواړي، دغه پرمیشن به تاسو الاو کړئ. دغه رقم به تاسو راسئ په سوپر سکیورټي باندې به کلیک وکړئ. دغه پرمیشن دلته اپ ده، دغه به تاسو اون کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو اون کړئ، دی تاسو وایي تاسو څنګه کوډ ورکول غواړئ چې ورکړئ. نو زه دا کوډ ورکوم. کله چې تاسو هغه کوډ ورکړئ، اوس به ګوره ستاسو موبایل ته یعنې هغه کوم اپلیکیشنان چې دي هغو ټولو ته به کوډ ولګېږي. نو اوس یې هر یو کوډ ختموئ، هغه دلته تاسو ختمولی هم سئ او لګولی هم سئ. ګوره ملګرو زه له دغه اپلیکیشنانو څخه کوډ یوارې ختموم. زه خالي ګوره ملګرو راځم یو واتساپ ته کوډ لګوم او بل فیسبوک ته. خالي دغو درو ته زه چیش کوم کوډ لګوم. دغه رقم تاسو په بیک باندې ووځئ او دغه به بیا زه هلته تاسو دروښیم چې دې ته کوډ هم لګېدلی ده. دغه رقم کلین جیکس ته به دې کې ملګرو تاسو کولی سئ چې موبایل څخه یعنې کوم وایرس د هغه وباسئ، یا په میموري کارډ کې وي یا دغه رقم د موبایل په ګیلري کې وي، هغه ټوټل ګوره دلته چیش کوي دی پونډوي او هغه چیش کوي باسي یې. نو تاسو به دا کلین باندې کلیک وکړئ او هغه به له دې څخه هغه وایرس هم ووځي. دغه رقم بیا بیرته تاسو په بیک باندې کلیک وکړئ. هغه رقم فون بوسټ کې ملګرو یعنې په فون کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه هم تاسو چیش کولی سئ، یعنې ایستلی سئ. ګوره وایرس دلته خپل اپلیکیشنان ټول راځي، کوم وایرس چې وي هغه ټوټل ختمیږي. دغه رقم ملګرو بیرته به تاسو په بیک باندې ووځئ. دغه رقم نوټیفیکیشن ارګنایزر چې ده ملګرو، دلته بیا تاسو ملګرو اوس ګوره کولی سئ وایي هاید انوانټډ نوټیفیکیشن نیور مس یو any important message. یعنې هغه اپلیکیشنان تاسو چې غواړئ چې تاسو یې مثال نه استعمالوئ، تاسو هغه اپلیکیشنان دلته پټولی سئ. نو هغه اپلیکیشنان هم دلته تاسو پټولی سئ او دا وای فای سکیورټي ده. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې اپلیکیشنان ته کوډ ولګوئ او دغه رقم ملګرو له موبایل څخه وایرس ختم کړئ او بیا به ستاسو موبایل بیخي تیز وي او ډېر تیز به کار کوي. نو ګوره ملګرو ما هلته اپلیکیشنان ته کوډ هم ولګوئ. یو واتساپ ولو او دغه رقم بل فیسبوک ولو. اوس که چیرې زه غلط کوډ ورکړم هغه به نه خلاصېږي او که مې سم کوډ ورکړئ هغه به چیز سي خلاص سي. نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې هر اپلیکیشن دا کوډ هم ولګوئ او د موبایل مې هم تیز کړئ، له موبایل څخه وایرس هم ختم کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښه سوي ویډیو د سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ما درته ویل چې د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.